نورستان ولایت کې 2340 دهقانانو ته د لوبیا او اصلاح شویو تخمونو د توزیع ترڅنګ له دهقانانو سره د یاد تخم د کرنې په اړه نظري لارښوونې شریکې شوې. د نوموړي تخم د توزیع مسؤلین وایي د یاد تخم د توزیع څخه یې موخه په نوموړي ولایت کې د دودیزې کرنې پر ځای عصري کرنې ته لاره هوارول دي. دا پروژه د اف ای او په مالي ملاتړ او د اف جی په تخنیکي همکارۍ د نورستان په څلورو ولسوالیو کې دواب، منډول، کامدیش او برګ مټال کې تطبیقیږي چې هر ولسوالۍ کې موږ 515 هغه دهقانان چې یو جریب ابي ځمکه ولري هغوی ته 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو یوریا او 15 کیلو ډي پی سره توزیع کیږي. هدف او مقصد د دې پروژې دا دی چې موږ غواړو په نورستان کې یو زراعتي انقلاب رامنځته کړو او خلک د عنعنوي کرنې څخه عصري کرنې ته راشي او عصري ټکنالوژي پلي کې په خپلو پټو کې ځمکو کې او دوی د محلي تخمونو په پرتله باندې اصلاح شوي تخمونه وکاروي. ورته مهال له مرستو څخه برخمن شوي کسان د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې له مرستو څخه خوښ دي او هیله لري چې د یاد تخم په کرنې سره به په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. موږ د دې اف جی ای او اف ای او مؤسسینه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته اصلاح شوي تخمونه راکړل، نور سري راته راکړل، نور کومکونه موږ سره کوي. په آینده کې دغه تخمونه مروج شي، امکان لري په دې ملک کې زموږ وطن کې حاصلات ښه شي. دا چې کم دي دا کلیوالي تخمونو په پرتله دا ښه دي، دا ځکه چې دا تصفیه شوي تخمونه دي، دا موږ ته ښه حاصل کوي او یو جریب ځمکې دپاره دا تخمونه کافي اندازه کار کوي. موږ ته موږ مننه کوو د اف جی مؤسسې څخه، ډېر منندوی یو. انشاءالله نور موږ سره همکاري وکړي، بېوزله خلک هستو، موږ نور همکاري ته موږ ضرورت لرو. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم په نورستان ولایت کې د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسسې د تخنیکي ټیم پر مټ په نوموړي ولایت کې دهقانانو ته د غنمو د اصلاح شوي تخمونو د ویش ترڅنګ له دهقانانو سره د غنمو د قطاري کرنې په اړه مالي او نظري لارښوونې شریکې کړې وې.